استاد سپورت دلته استاد سپورت د کنډک پرسونل ته سرانه سپورت ورکړه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأقربائنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولمن حق له بجميع أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو افسرانو څنګه چې تاسو په جام کې یو وظیفه موږ تاسو سره درشوي چې سبا ته د خیر هغه وظیفه موږ تاسو اجرا کوو چې یوې قدمې پورته مقام د فقید موږ ته امر مرګوي راغلی دی چې څو تنه اختطافچیان څو نفر اختطاف کړي دي
او غواړي چې دی بیرته د پیسو په مقابل کې آزاد کړي چې د هغو کسانو کوردینات ټول شیان مشخص موږ ته معلومه شوي دي او موږ تاسو ته وظیفه راکړل شوې چې په هغو باندې عملیات وکړو تر څو چې هغه کسان روغ رمټ دغو دښمنانو یا د اقتداغچیانو د لاسه آزاد کړو بېرته خپلو کورنۍ ته وسپاري. اوس په دغه ارتباط باندې د مدیر صاحب پېژنه چې موږ ته د خپلو پرسونالو په ارتباط معلومات راکړه چې څومره کسان قابل د اعزام وظیفې ته لري او همچنان مدیر صاحب کشف چې څومره کسان تعداد دښمن او اسلحه او دغه معلومات موږ ته راکړه او مدیر صاحب لوجستیک چې موږ ته مکمله کوم روغانیات او کوم شیان چې دی آماده وظیفې ته لري موږ ته معلومات راکړه. اوس مدیر صاحب پېژن کولی شي چې موږ ته خپل گزارش راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. مدیر پیژند کندک کماندو توران اجمل کتوازای پرسنل کندک کماندو 100% آماده وظیفه می باشد. افسران، بریدمنان، سربازان و همچنان یک طوله منتظره آماده است. هر وقت که امر شود ما آماده وظیفه می باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی بریدمن ایدرګل چې درې کسه له ځان سره ګیروګان یا اسیران کړي دي د دوی هدف د پیسو په خاطر چې د دوی څخه یو څو پیسې یا منفعت لاسته راوړي نو په دې اساس د کمانډو ځواکونو ته د مقاماتو لخوا وظیفه سپارل شوې ده چې دغه درې نفره موږ د دې اسیرانو د بنګولو څخه آزاد کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. توران رازمواد مدیر لوجستیکی کانډا کې کمانډو د مونږه ته چې کومه وظیفه راکړل شوې ده د دې ټول پرسونل شامل د وظیفې مکمل سلاح، وسایط، مهمات، الباسه او غذا حلال د آب معدني سره توزیع شوي دي. لوجستیکي لحاظ نه کوم مشکل نه لرو. پرسونل آماده ده وظیفې. ډېر کوم ګزارشونه چې تاسو راکړل د دې معلومیږي چې موږ تاسو سل په سلو کې وظیفې ته آماده یو او فعلا چې موږ تاسو جلسه ختمه ده هر بخش په خپلو وظایفو کې خپل اجرات وکړئ تر څو چې موږ تاسو آماده وظیفې ته حرکت وشو.
څنګه سو پیسې راوړي او وژنم دی مهربانی رضا زه خالد سرباز څنګه چل دی خالد صاحب زما یو څو ورځې رخصت پکار دی ته په بله هفته کې نو سهار ته رخصت وخوته چې موږ مولدوي وظیفې وې هلته مصروف شولو نو په دې هفته کې ساعت رخصت کوم راشه د خپلې کورنۍ څخه دې تېرې کړه مننه قمندان صاحب مهرباني څنګه چا دی عدالت قمندان صاحب محترم زما د یو د ترخیص څخه دی
زه غواړم چې یو څو ورځې په کور کې تېر کړم او بېرته خپل وظیفې ته ادامه ورکړم. آفرین چې ته دې ته آماده یې چې بېرته داوطلبه راشې خپل وطن ته خدمت وکړې. ټول افغانانو موږ په تاسو باندې افتخار کوو په داسې ځوانانو. قمندان صاحب محترم ما ته اجازه ده چې خپل وظیفې ته لاړ شم؟ صحیح ده جانه لاړ شه. 3 ورځې چې میاد پاتې دی هغه تکمیل کړه پس د هغه لاړ شه کور ته. Mashallah, 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 mashallah.
مینې د کوژدن خبره وکړه. خیال کوه چې خلک ښایي بیا وروستو خلک خبرې کوي. خلک خبرې کوي نو زما پې څه؟ بده خبره ده. پردی اولاد لویول څه دومره اسانه خبره نه ده. نو بیا ما چې په دې باندې څومره خرچې کړي که نه هغې په درېیمه حصه پیسې هم ماته نه میلاوي. هغه غریبه خو هم ګټي. ته د هغې په سر ولې خلکو نه پیسې اخلې؟ خیر پوهه کړه چې د دې کور نه بهر وځي راوځي نه ولې چې د رښتې خبرې روانه او که بهر مې ولیده که نه قسم په خدای په دا مذهب به مې وانې ګورې. زه به هغه پوهه کړم. او چې خیر پوهه کښېنو. ته ډېر نظر رانه یې؟ او ماما دا څه وي چې ماما جي زما د واده خبره د بل چا سره کړې ده؟ او ماما جي غلی شه درته ویل خلک پوه چې د ګل خان لور او دا ورته پته نشته چې دا لور د چا ده. دا ته څه کې ځوانه جینۍ ده دا خلک به څه وایي. چپ چې بله خبره ونه کړي. دې نه تپوس وکړه دې نه چې دا بار چېرته تللی و او دې بار څه کول څه یې کول. او واورې زه به ستا غیار نه دی ستا غیار هغه به زه د ځمکې تخ ته ورسوم. ترورې هم ستا دې مینې دا دې ځای ته راورسول چې نن نو سره زما د عزت خیال نشته. بچې ستا دا ماما څه وایي؟ ماما ټیک وایي. بچې څوک دی هغه هلک؟ هغه ډېر ښه هلک دی. بچې هغه ته ووایه چې ما سره ملاو شي. ټیک ته ترور زه به دلته وم. زینته دیواله مخکې ځه والله که دې پرېږدم تراغلو پسړ ته پوهېږې نه بس کا دا ته څه کې بس کا دا ته څه کې په وال دې والا مخ خراب کو. دا خلک به څه وایي 4 بجې جنج را روان دی. دا ته څه کې په شپېدلو جامو کې لېږم خو پرېږدم یې نه وایسته مې خدای دې ته را تیاره کړه او زه راځم. چپ شه. تیاره شه ستا جنج را روان دی. تروري زینت بچې زینت چرته لاړه؟ زینت دلته هم نشته. جلې څه شوه؟ هغه زینت خو وتښتېده. واه خدای پاکه ما تا ته ویلي وو که نه ویلي مې درته که نه چې ته به ما نه سمه سوال خامخا ګورې په شرمونو ته شرموله زه به اوس په دې مخ باندې بار د خلکو سره څنګه بېلایېږم خدای دې بوریانو باسه زینه صاحب دا ستا مامان دونه ګنده انسان دی زه چې ځو
عادله چې خپل تپوس نشي کولی زما تپوس خو ته وکړه. ستا د لاسه زما په سپینه جامه باندې داغ لګي. لالا خدای دې ما څه جرم ونه دی کړی او مینه چپ زړیه ده خلک بسوي خلک چې سوی هغه رسم وي. لالا مینه چپ مینې نوم به راته نه اخلي. د مینې په نوم باندې رمبکې کړم او ځان سره په ډېر سوچ سوچم. بس دې زړیه غوسه کمه کړه. ته غلی شه او د مخې نه مې روکه شه. کینې वालेकुम सलाम. न बचे تا مو دلته ولې راوسته؟ ته غم مه کوه، دا واده به ګلالۍ سره ضرور کېږي. هغه څنګه؟ زه سوچ کوم. مور که ته ګلالۍ ګلي کور ته لاړ شم او د واده خبره وکړم، څه بده خبره خو به نه وي. شجاع لالا ډېر د مینې دښمن دی. تر اوسه د واده نه ده شوی، اوس نه ده شروع کړې لالا لالا. عادل لالا نو څه وکړه؟ عادله بچې کومه لار چې د پښتو وي هغه خپله کړه. ته غم مه کوه، د جرګې په شکل کې به ورکړم. باچا هغه هلک له بلې سټ مات کړی دی زما دپاره. لالا اول به دې ویلي وو، اوس به یې کال هم پوره شوی و. وعلیکم السلام. څنګه رالې؟ یو خبرې ته راغلی خو بیل لرو چې خفه به نه شې. وایه خبره کوه. ملک صاحب زه یو پوښتنه درنه کوم، ته د مینې دښمن ولې؟ ګوره دا زما ذاتي معامله ده. محبت خو ژوند دی، خو زما نږدې مرګ دی. ته څه ویلی شې؟ ته په مینه نه پوهېږې، که ته په مینه پوهېدې ته به د مینې یو قلعه وې. زما مینه زما پښتو ده، زما مینه زما د پلار نیکه رواج دی. ته دا هغه هلک او چینی پټو کې منډو ته مینه وې. زما زړه خو غواړي چې دا دواړو نه سرونه قلم کړم. د مینې کول د هر چا خپل یو انداز دی، خو زه بیا هم سوال ته راغلی زه ستا خور خپل ورور اقبال ته غواړم. جرأت څنګه وکړم د دې خبرې؟ خور لور د ورکولو شی دی، که خپل خور اقبال ته ورکړې دواړو لپاره به ښه وي. زه یې بلکل اقبال له نه ورکوم.
د دې کلي ګونګاله به یې ورکم خو اقبال له به یې ورنکم بیا ته مې یو خبره یاد ساته د اقبال واده په دې کور کې به کېږي یاد ساته خو زما په ژوندانه به دا کارونه شي باقي خیر دې په دې کې دی چې زما د حجرې نه ځه دا د مېلمستیا ډېره مهرباني بیا به ګورو چې دا خبرې پرېږده بابي ولې موږ انسانان نه یو موږ د مینې حق نشو لرلی نه نن خو یې لا راپسې رشته رالېږلې وه سړیه کوم کور کې چې جینکې وي خلک هغه کور ته رشتې لېږي خو زما د هغه په حیثیت کې د ځمکې او اسمان فرق دی که زما منې نو ورېږه چپ ته څوک یې چې زه به ستا خبره منم خیر دی اقبال ښه انسان دی چپ ته مې ګورې پرپشن حل کې زه به یې د کلي ګونګاله ورکړم غلی نه ورکړم دا خلک به څه وایي زه د خلکو پروا نه کوم دا سړی خو مې په خود نه دی الله دې خیر کړي دا خو داسې کوي لکه چې د واده خبره ده او رایاد شو راته دا ملک ته دی ولې چې ورځ ما ته ملک وایي چې زه دې ته نه ګونګا ته خپل خور ورکوم څه کې واده که څه کې زه بچیا زه خوشحاله کړه زه ورک کېږه تاسو به داسې هېڅ چل نه کوئ تر څو چېرته ما نه وي تر هغه پورې به de sui. Kuta da unuka shavida. Ya khudaya baka. Zohbe na poegam. Da de sui. لالا زوس پر باندې پېښم اته شویلو کنه سموي تا د واده خبره کړو کنه سوز جمیله او ګونګیله ورکوم لالا دا ټول خبرې فزول دي وینه مې ورته خود کېږي او د وژلو دی یا خدای پاکه مست دې ګونګین به خندا شو را باندې کېږي ډېره خفه یم بابي په څه خبره تا ګونګاله ورکوي څه بابي ما ګونګاله ورکوي دا ظلم نه دی او ګلالۍ ظلم خو دی خو څه وکړم بابي اخر د دې ظلم څه علاج دی ته لاړه شه دا کور پیدا بابي که زه داسې لاړم تاسو به مړه کي زه ته لاړه شه اقبال له ځان ورسوم بابي ته زما غم مه کوه ته زه لاړه شه بابي चाची ته
خیر خو دی چاچی ما خو کور پرې وستو څه داسې غلطي دې ولې وکړله هغوی زما واده ګونګا سره کړی و مورې د دې خبره رښتیا ده بچې اوس به څه کېږي د دې رور خو مورې مرګ د پښتو دی نو څه وکړو بچې زه څه کولی شم ګلالۍ دا چې هغه لاله خوټه وي ځه بچې ته ځه مورې ته ما سره لاړ شه نه بچې ته ځه ستا به څه کېږي زما غم مه کوئ ما ته پته ده چې زه به څه کوم زما غم مه کوئ زه پوه شه زما کار تاسو ځه څه چلوي بس سپینو جامو کې ورته په نکاح کوم چاته د کلي هغه ګونګا ده ګلالۍ کور کې نشته کور کې نشته څه شوه ما ته پته نشته بابا تا ته پته نشته څه شوه ما مړه کړه خو هغوی ته څه مه وایه ستا خو به زه خوښ شم خو چې اول د هغې بندوبست وکړم عظیم لالا څه شو زه څه خبر یم خدای دې اوس راولي اقباله دا د څه وکړو دا د پښتو لارې نه ده لالا نه نه دته هیڅ ګناه نشته زه په خپله راغلی که ته پخپله راغلی هم د بد کړي لالا اوس خو دا وشو دې نه پس به څه کېږي دا ستا کار نه دی دا اوس زما کار دی لالا اوس نو څه وکړو تاسو دلته کښېنئ زه ورځم چې شجاع ته لاره ونیسم ګرم په خپله د مرګ مخې له راغلې اوس هم درسره د توبې وخت شته هسې دې نه وژنه Oh!
دومره کې زه درکوم